اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا در سره د لیکوالۍ د درسونو په لړ کې په یو بل بحث باندې تمیږم. نن زموږ موضوع ده د ژباړې فن. البته ژباړه د لیکوالۍ یو ډېر مهمه برخه ده او په لیکوالۍ کې زیات ارزښت لري. مخکې د دې نه چې د ژباړې په اهمیت باندې وغږیږو، راځو د ژباړې یا ترجمې په لغوي او اصطلاحي معنا باندې غږیږو. ترجمه د عربي ژبې کلمه ده. په پښتو کې موږ ژباړه بولو او په انګریزي کې د ټرانسلیشن په نوم باندې نومول شوی دی دا لفظ یا دا کلمه. هدف یې څه شی دی؟ په لغت کې اړولو ته وایي او په اصطلاح کې د یوې ژبې مفاهیم، کلمات او هغه محتوا، افکار له یوې ژبې نه بلې ژبې ته اړولو ته ژباړه وایي. د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې ژباړې شوي دي او د ژباړو له لارې د وخت ادب، د وخت اقتصاد، د وخت نور فنون ته دغه شوي دي، بشپړ شوي دي او اضافه والی پکې راغلی دی. لومړنۍ ژباړه چې زموږ په پښتو ادبیاتو کې موږ ته لاسته راغلې ده هغه د محمد هاشم بن زید سرواني یو شعر دی چې اصلا دغه شعر د ده د استاد عرب استاد چې غالبا عراقی دی، ابن خلاد نومیږي. دا د ابن خلاد شعر دی چې زید بن هاشم سرواني پښتو ته راژباړلی دی. یعنې د ژباړې هغه لومړنی څرک زموږ په دغه دوره کې دی چې دا په دویمه یا دریمه هجري پیړۍ کې دی. البته تر دې وروسته موږ لسمې پیړۍ پورې د ژباړې کوم خاص څرک نه وینو، خو په لسمه هجري پیړۍ کې د زرغونې کاکړې ژباړه ده چې هغه د سعدي د بوستان ژباړه ده. د سعدي صاحب د ګلستان هم وروسته ژباړل شوی دی او بوستان هم ژباړل شوی، نور دري کتابونه هم ژباړل شوي دي. خو د دغه کتابونو په لړ کې بوستان په لسمه هجري پیړۍ کې زرغونې کاکړې چې دا د کندهار د پنجوایي اوسېدونکې وه ژباړلی دی. تر دې وروسته بېلابېلو شاعرانو او لیکوالو ژباړې کړي دي. په دې لړ کې په کلاسیک دور کې د خوشحال خان خټک، همدارنګه حمید مومن، د خوشحال د کورنۍ نورو شاعرانو ژباړې کړي دي. همدارنګه په راوروسته دوره کې لومړنی ناول چې پښتو ته راژباړل شوی دی هغه هم د اردو نه د نقش نگین په نوم باندې چې ده میا حسیب ګل راژباړلی دی. اوس راځو دې ته چې ژباړه زموږ په ژبه کې مخینه لري، تاریخ لري، ارزښت یې په څه کې دی او موږ څنګه کولی شو چې د ژباړې ارزښت په لیکوالۍ کې جوت کړو. او مخکې د دې نه چې راشو دې ته موږ د ژباړې په هغه ډولونو باندې غږیږو. موږ وایو چې ژباړه په دوه ډوله ده، یوه ازاده ژباړه ده او بله ټکي په ټکي ژباړه ده. په ازاده ژباړه کې لیکوال تصرف کولی شي، خو په تړلې یا ټکي په ټکي ژباړه کې تصرف نشي کولی. ټکي په ټکي ژباړه زموږ زیاتره کتابونه چې دي دا په ټکي په ټکي ژباړه باندې ژباړل شوي دي. خصوصا زموږ هغه کتابونه چې د عربي نه په دینی برخه کې ژباړل شوي دي. په دې لړ کې د قرآن کریم ترجمه هم په
ځینو تفسیرونو کې او په ځینو ترجمو کې همدغسې راغلی ده. د فقه د کتابونو زیاتره چې مونږ هغه وخت کې چې د مکتب په دوره کې وو، د ښوونځي په دوره کې وو، یا په جوماتونو کې درسونه ویل، نو دود دا و چې خلاصه و، مونیه و، قدري و، کنز و، مختصر و، مستخلص، دغه کتابونه و چې په عربي باندې لیکل شوي دي او بیا پښتو ته چې راژباړل شوي، داسې خلکو راژباړلي دي چې هغوی په عربي باندې پوهېدل خو د خپلې ژبې له قواعدو سره نابلد وو. نو داسې یې راژباړلي چې مثلا د لمانځه ترجمه یې چې کړې، سبحانک اللهم، پاکي د تا لره ای خدایه، پاکي د تا لره. اوس دا د تا لره په پښتو کې موږ هېڅ دغه نه لرو چې تا لره داسې کار دې وشي تا لره. نو که داسې ژباړو موږ چې ای پروردګاره ته پاک یې، ته منزه یې، ته سپېڅلی، ګوره لنډه ده، خو اوسه پورې چې موږ په هغه د جوماتونو په وخت کې چې موږ د مانځه ترجمه زده کړې ده، همدغسې م زده کړې ده. یا که چېرته موږ په منبر باندې د مولوي صاحبانو د آیاتونو ژباړې وګورو چې هغوی کوي، نو ټکي په ټکي ژباړه ده. ډېر کله هغه مفهوم باندې چې څوک بیان نه کړي، هغه د ژباړې له مخې نه پوهېږي، یا یې په داسې پښتو باندې ژباړلی ده چې په خپله په هغه پښتو کې مشکل دی او په قواعدو کې خو مشکل دی. نو لحاظه ټکي په ټکي ژباړه کې دغسې ستونزې وي. موږ تر ډېره د ازاده ژباړه کې دغه لرو چې مثلا یو شی دی چې موږ غواړو ازاد یې وژباړو، چې ډېر پکې ځان قید نه کړو، هغه مفهوم را واخلو په خپلو الفاظو کې وړاندې کړو. نو په دغه برخه کې به وروسته یو بحث موږ ولرو چې سلسلهوار یا شماروار په دې باندې بحث وکړو. مخکې ذکر وشو چې د ژباړې ارزښت څه شی دی. ژباړې ارزښت دا دی چې موږ د ژباړې له لارې ډېر څه د نورو نه راخپلولی شو. بشري نړۍ نن د تحول او انکشاف په حالت کې ده. ځینو ملتونو او قومونو ډېر پرمختګ کړی دی او ځینې قومونه او ملتونه وروسته پاتې دي. تر ډېره انساني تجربې دا شریکېدی شي، انساني علوم شریکېدی